په هم پسې خلک پراپیګنډې کوي، څوک څه وایي، څوک وایي 150 روپۍ 180 ګرام. نو دا خو د دې خبره نه ده. مخکې په 2200 روپۍ سلنډر میلاوېدو، اوس په 4400 روپۍ سلنډر میلاوېږي. شاپر په 500 روپۍ کیلو دی. د دوکانونو 40% کرایانې سیوا شوي دي. نو لکه مونږ په خپل هم عزیزانان یو، سحر راپاسو په دې اور کې غوپې وو دغه کوو. او د دې عوامو دپاره مونږ څه ظالمان نه یو چې د عوامو سره زیاتې وکړو. په عوامو کې مونږ هم حساب یو، او مونږ وایو چې مونږ خپلو بچو هم رزق ویوړی که نه. لکه مونږ چې دا مزدوري کوو، سهار نه راوځو دې تنور ته ښکته کېږو بره کېږو، مونږ دا ووایو چې یاره مونږ دې بچو ته هم سهولت جوړ دی. څنګه چې مونږ وایو چې دې عوامو بچي دغه وی، داسې زمونږ هم بچي، مونږ ټول عوام یو. مونږ ظالمان نه یو، وړو والا ظالمان نه دي. خو وړو والا ځانانو ته ریټ خېږي کوزېږي، داسې تنور والا ته ریټ خېږي کوزېږي. نو که ته وړو والا ته ریټ وخېږي کوشي، نو وړو والا خو مونږ له ارزان نشي راکولی. هغه جس خو پې هم کرایانې ورکړي، دغه پې ورکړي، دوکانونه یې ګودامونه یې، د هغه هم ښځه او بچي. نو دغه شان زمونږ هم د دې تنور والو چې دی ښځه او بچي او مونږ څه ظلم نه کوو. وایي ګورئ دغه ناخنامه مونږ له ډي سي صاحب راکړې ده، دستخط شوې ده. په نورو ضلعو کې دا ډوډۍ چې ده نو دا په 20 روپۍ ده، ستاسو دا په 30 روپۍ ده. زموږ دا په 30 روپۍ ده، خو موږ له چې کله اوړه ارزان شوي دي نو په هغې پسې 50 ګرام وزن سیوا کړی دی. او دا ښه سپیشل موږ ناست یو انتظامیه سره د هغې په دغه کې راغستی دی. بله دا چې د 100 والا ډوډۍ چې دا څه په تنور کې وچه شي، څه ګرمي د کالیګر پکې کار نه کوي، څه نوي غنم دی هغه ټول بهیږي. نو مونږ دا خبره کوو لکه تا چې څنګه دا تپوس چې زمونږ نه وکړو، نو په دې کې ماچس چې دی د روپۍ هغه په 15 روپۍ میلاویږي، د روپۍ هغه چې کوم نو مالګې پیکټ په 10 روپۍ هغه مونږ له میلاویږي په 50 روپۍ. د سوډا دړۍ چې دی هغه په 800 روپۍ میلاویږي. شاپرو کیلو چې دی په 550 میلاویږي. داسې ورسره کاغذ وي، داسې مزدوران وي، داسې د ورځې الله په رضا هم ورکوي، داسې پکې خرابېږي هم ډېرې. خو دا له مونږ دا ملګري تېر شوي دغه چې دی دا زمونږ سره له خلاف شوي دي، نو دوی دا غلط بیان ورکوي. مونږ وایو چې یاره د عوامو ته هم دا خبره مخې ته شي چې یاره په دا ریټونه داسې دغه شوي دي، ځای په ځای چې دی نو ډوډۍ لکه 50 ګرام سیوا شوي ده.